بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته هیله ده چې روغ جوړ او د خپل په کورونو کې خپل د کورنۍ ترڅنګ سلامت اوسئ. د تاسو د کور ښوونکی بیا هم زینب حمیدي د څلورم ټولګي ریاضي مضمون پښتو ژبې کې خپل د ننني لوست تاسو ته ښه راغلاست وایي. ګرانو زده کوونکو د تاسو د نننی درس عنوان تخمین کول یا اټکل دویمه برخه ده. څه رقم چې تاسو په خپل تیر لوست کې د اټکل په مفهوم باندې پوه شوئ، د اټکل په بعضې دا چې په دې باندې وپوهېدلئ چې کوم ښه دقیق اټکل موږ څو رقمه اټکل لرو، یعنې اټکل په کوم اقسامو کیدای شي او په کومو موادو باندې موږ د خپل اټکل په مفهوم باندې پوهېدای شو. دا مو ټول ولوستل او د تاسو کورنۍ دنده هم دا وه چې تاسو به د غنمو سره او یا هر هغه شیان یا لوازم چې د تاسو په چاپیریال کې دي او د شمیرلو قابلیت لري، تاسو به د هغې سره اټکل مفهوم باندې ځان پوهوئ او په خپلو کتابچو کې یا د خپل د همزولو سره به د هغې تمرین لرئ. ګرانو زده کوونکو، مطمئنه یم په دې چې تاسو اوس مهال د خپلې کتابچې، قلمونه او یا هم د خپل کتابونه د ځانه سره لرئ. کتابونه مو خلاص کړي دي، د تاسو د ریاضي ټولګی څلورم صنف او د پنځمه مخه به مو خلاصه کړې وي او ډېر ښه آماده یاست د خپل ننني لوست ته. ګرانو زده کوونکو، د تاسو نننی لوست د تخمین کول یا اټکل دویمه برخه ده. پنځم مخ یې دی. هیله ده چې تاسو ټول آماده یاست. آیا تاسو آماده یاست د نن لوست ته؟ بلکل، آفرین، ډېر ښه. د مونږ دویمه برخه د اټکل یا تخمین لوست څه شی دی؟ د زده کوونکو فعالیت. یعنې پرون خو ما ټول هغه درسونه یا مفهوم باندې تاسو پوهولی چې اټکل څه ته وایي، هغه شمیر د اعدادو چې د حقیقي اعدادو ته نږدېوالی ولري. یعنې هر وخت اټکل نشي کوی چې دقیق اوسي. بعضې وخت د حقیقي اعداد یا د شمیر نه لږ وي، بعضا ډېر وي او بعضا هم کیدای شي چې دقیق وي. موږ په بعضو موادو چې ځان سره مو لرل، ګلان وو، لوبیا وو، دانې وې، مرۍ او داسې نور شیان وو، موږ په هغه باندې ځان پوه کړل. د ننني زده کوونکو فعالیت چې دی، دا ګرانو زده کوونکو، دا به د تاسو دنده وي، خو بیا هم راځئ چې دواړه یې سره یو ځای کار کړو. موږ ته دلته ویل شوي چې زده کوونکي دې مواد لکه لوبیا، نخود او ډېر داسې شیان لکه غنم کیدای شي، د لرګیو ډکې، یعنې ممکن نه ده چې تاسو باید هغه مواد چې په کتاب کې تاسو ته ویلي دي هغه فقط تاسو ته یوه رهنمایي ده. یعنې تاسو کولی شئ چې لا ډېر مواد په مختلفو اقسامو یې څه کړئ، وکاروئ د ځانه سره. او بیا هم تاسو ته یې ویلي چې زده کوونکي دي مواد لکه لوبیا، نخود، غنم او داسې نور چې د ښوونکي په واسطه ټولګي ته راوړل شوي دي تخمین کړئ. ګرانو زده کوونکو، که چېرته تاسو په ښوونځي کې یاستئ او خپل د ښوونکي سره یاستئ، خو تاسو ښوونکی کولی شي چې دغه مواد تاسو ته آماده کړي. او که هم تاسو په کورونو کې د موږ د طریقه دغه برنامې ته غوږ نیسئ او زده کړې کوئ، نو تاسو یې کولی شئ چې د خپل د کورنۍ په مرستې باندې دغه مواد ځان ته آماده کړئ. او دا ډېر اسانه دی د تمرین کار یې. یعنې زه د ځانه سره دلته لوبیا لرم، زه به ځان ته یو تعداد لوبیا اخلم، بیا به وایم چې د ما په لاس کې څومره دي، یعنې دغه موټی چې ما نیولی په دغې موټي کې به څومره لوبیا وي. زه د ځانه سره تخمین کوم چې دغه لوبیا شاید چې وي شل. څو وي؟ شل. بیا یې د ځانه سره شمیرم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. یعنې د مونږ حقیقي اعداد څو دي؟ حقیقي اعداد د مونږ 14 او اټکل شوي اعداد مو څو؟ بلکل، آفرین، ډېر ښه. تاسو ډېر ښه پام دی خپل درسونو ته. نو د مونږ اټکل شوي اعداد 20 دي. یعنې ګورئ چې دلته یو دقیق یا ښه اټکل نه و. د مونږ د اټکل شوي شمیر او د حقیقي شمیر ترمنځ توپیر و. خو فرق نه کوي، لیکن حد اقل مونږ د دغې تخمین په مطلب یا هدف پوه شو.
دویمه برخه کې تاسو ته ویلي د تخمین څخه وروسته یې هغه وشمیرئ. یعنی مونږ وکړل، ما یو موټی ځان ته راواخیسته، په موټي کې مې لوبیا ونیول، ما دا اټکل کړل یا تخمین کړل، ما ویل چې دا به 10 دانې وي. وایي د تخمین څخه وروسته یې هغه وشمیرئ. بیا هم ما څه وکړل ګرانو زده کوونکو، یو په یو مې وشمیرل چې د ما شمیرل شوي عدد څو دانې وو؟ 6 دانې وو. ډېر ښه، وبښئ 14 دانې وو. دغه عدد چې 14 دانې وو، اوس یې موږ ته ویل چې په 3م قدم کې د موږ کار څه شی دی؟ له شمیرلو څخه وروسته نتیجه واخلئ چې تر کوم حده پورې تخمین صحیح دی. یعنې د موږ اوس نتیجه واخیستله چې د ما اټکل عدد خو 10 وو، د ما حقیقي عدد 14 وو. نو اوس زه 4 عدده د خپل د اټکل شمیر نه شاته یم. یعنې که چیرته ما 4 نور لوبیا هم په خپل موټي کې نیولې وای، نو ما سره به 10 وو. بیا به د ما حقیقي عدد او اټکل شوي عدد یو څه. خو اوس د خپل د اټکل نه څو شمیر شاته یم؟ 4 شمیر شاته یم. بالکل ګرانو زده کوونکو. اوس د تاسو هم مونږ یې کولی شو څنګه چې ما تاسو ته وویل ګرانو زده کوونکو چې مونږ په مختلفو اعدادو، په مختلفو ارقامو، نه تنها په دغه شیانو چې ما دلته تاسو ته ایښي دي او په دو باندې مونږ د خپل درس مخ ته وړو، حتی کولی شو چې د کور یا مثلا د یو کورنۍ کې چې مونږ هغه تر اوسه نه دي لیدلي، مونږ یې اټکل وکړو چې په دغه کورنۍ کې څو غړي ژوند کوي. مثلا د تاسو که چیرته خپل کوم صنفی وي یا هم تاسو کوم ملګری وي، تاسو د هغې کور تر اوسه نه دی لیدلی، خو تاسو به وایئ چې مثلا د احمد په کور کې 15 غړي دي. د احمد په کور کې څو غړي دي؟ 15 غړي دي. دغه به تاسو چې کله احمد سره وینئ، د احمد نه پوښتنه کوئ چې احمد جانه د تاسو په کور کې څو غړي دي؟ یعنې تاسو مور جان، پلار جان، خویندې، ورونه ټول څو غړي یاستئ تاسو په فامیل کې؟ نو هغه به تاته وایي چې د ما په کور کې 6 غړي دي. نو ګوري د تاسو اټکل شوی نمبر د یو کورنۍ د غړي په هکله باندې 15 وو. حقیقي عدد د هغې کورنۍ په هکله باندې 6 وو. یعنې تاسو خپل اټکل یا تخمین یو شمیر کم ویلی دی. دې ته موږ وایو ښه تخمین، ځکه چې حقیقت ته نږدېوالی لري. نو همدا مهال لکه ډېر نور شیان دي چې موږ په خپل چاپیریال کې ګورو، په خپلو شاوخوا یې ګورو او موږ کولی شو چې په هغې باندې خپل تخمین وکړو یا یې هم اټکل کړو. ارزونه بیا هم د دې لپاره ګرانو زده کوونکو چې زه پر دې اطمینان حاصله کړم چې تاسو وکولی شو چې د خپل دغه درس په پوره توګه سره ولولئ یا هم زده کړي دي. نو راځئ چې بعضې سوالونه کوو یو د بل نه، او په همدغه د سوالونو په مرستې باندې به موږ پوهیږو چې چیرته د ما زده کوونکو دغه درسونه لوستي دي او که نه. او که چیرې دوی لاړ شي خپل ښوونځي ته او ښوونکي د دوی نه پوښتنه وکړي د نږدې نه، نو دوی کولی شي چې په امتحان کې د دغه سوالونو ځوابونه ورکړي او هم په ډیره بریالي توګه باندې د خپل د ننني درس هدف واخلي. ګرانو زده کوونکو، موږ ته یې ویل شوي څنګه چې تاسو د خپل کتابونو د ځان سره حتما وسلرئ، او د تاسو د کتابونو په 5مه برخه کې ویلي دي چې ښاغلي ښوونکي دې خپل ځان ډاډه کړي چې زده کوونکو د تخمین کولو مهارت چې حقیقت ته نږدې وي تر کوم حده پورې لاسته راوړي دي. بحثاً ګرانو زده کوونکو، موږ چې کله یو څه ته وګورو نو موږ ویلی شو چې دغه به دومره وي. یعنې که زه چیرته دلته د غوږونو ډکي ولرم، زه وایم چې دغه د غوږونو ډکي به ټول څو دانې وي د ما سره؟ تاسو یې ټول په ښه توګه ګورئ. تاسو سره که چیرته د غوږونو ډکي نشته، تنها د لرګیو په ډکي باندې هم کولی شئ چې د خپل دغه مثال د ځان سره تمرین کړئ. زه وایم چې د ما دغه د غوږونو ډکي 10 دانې دي. یعنې ما د دې دغه تعداد یا کوم مقدار چې ما دلته د ځان سره لرم، زه د دې د روی دغه اټکل کوم یا تخمین کوم چې د دې تعداد به 10 دانې وي. خو چې کله زه دا وشمېرم، کیدای شي چې دغه د ما اټکل د حقیقي اعدادو نه یا کم وي یا ډېر وي، او یا هم ممکن چې دقیق اعداد ما اټکل کړي وي. یعنې دا لازمه نه ده چې د موږ اټکل باید هر مهال دقیق وي، ممکن چې کم یا ډېر وي. خو دا ډېر زښته مهمه ده چې د موږ اټکل د حقیقي اعدادو ته ډېر زیات نږدېوالی ولري، که نه په بل مخ باندې موږ بیا نشو ویلی چې د موږ اټکل سم دی. سمه ده؟
نو تاسو هم د ځان سره په مختلفو ډولونو باندې دغه کار کولای شئ او هم نور تمرینات هم لرلی شئ. اوس یې موږ ته ویلي چې آیا زده کوونکي کولای شي مختلف شیان له شمیرلو او اندازه کولو څخه مخکې تخمین کړي؟ هو بالکل، زده کوونکي اوس کولای شي څه رقم کله که تاسو د ځان سره بعضې شیان لرئ یا مواد لرئ نو تاسو یې کولای شي چې مخکې د دې چې هغه وشمیرئ تاسو د ځان سره دغه تخمین وکړئ چې د دغې موادو شمیر یا تعداد به په دومره وي. ما د ځان سره دلته بعضې ډېر ښایسته شیان راوړي دي. ګرانو زده کوونکو هیڅ مهمه نه ده، زه بیا هم تکراروم چې دغه عینا موادو کې تاسو باید تمرین وکړئ. تاسو یې کولی شئ چې په مختلفو رقمونو باندې په مختلفو شیانو باندې تخمین وکړئ. ما سره دلته دانې دي، دغه دانې رنګارنګ دي. زه یې وایم چې د ما ممکن دا دانې وي 10 دانې، 10 دانې به زه وایم چې دا تخمین ما کړل. اوس یې حسابوم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو د موږ اټکل شوی اعداد څومره و؟ 20. د موږ تخمین حقیقي اعداد 20 یعنی دغه تخمین یا اټکل بالکل دقیقه و. ولې؟ ځکه چې د موږ اټکل شوي اعداد او حقیقي اعداد یو د بل سره سمونوالی درلود او مساوي وو. نو موږ وایو چې دغه اعداد بالکل حقیقي دي یا هم د موږ تخمین یا اټکل سمونوالی لري د حقیقي اعدادو سره. نو تاسو اوس پوه شوئ چې موږ څه رقم اټکل کوو. موږ یې نشو ویلی مثلا زه دلته 20 دانې لرم، زه وایم چې ما سره دلته 100 دانې دي. نه ګرانو زده کوونکو بالکل نه. ولې؟ ځکه چې ما ته دغه مقدار د ما په ذهن کې یو عدد راولي. زه وایم چې شاید د دې مقدار عدد به دومره وي، دې ته وایي تخمین. خو زه یې نشم کولی که چېرته د ما سره یو قلم وي زه وایم چې ما سره به وي یو 10 قلمونه. دا به بالکل یو غلط اټکل وي او موږ به د خپل په اټکل کې اشتباه سره مخ یو. نو موږ د مقدار په لیدلو سره ډېر ښه کولی شو چې د خپل اټکل وټاکو یا تخمین وکړو او بیا یې هم د حقیقي اعدادو سره د هغې توپیر ترلاسه کړو. ګرانو زده کوونکو هیڅکله هم په دې تشویش مه اوسئ چې د موږ اټکل دقیق نه دی. د تاسو اټکل ممکن د حقیقي اعدادو نه ډېر وي یا هم کم وي او ممکن چې دقیق وي. موږ مختلف مثالونه کار وکړو، په مختلفو مثالونو کې موږ ډېرې مختلفې نتیجې لاسته راوړلې. موږ اټکل کم هم وو، د موږ اټکل ډېر هم وو، مساوي هم وو، یعنی دقیق وو، ښه اټکل وو او ښه اټکل نه وو. نو هیله ده چې تاسو به هم د نننۍ ټولګي سره یا د خپل نننۍ لوست سره ډېر ښه زده کړي وي او اوس هیڅ هم ستونزه نه لرئ په اټکل کې یا هم په تخمین کې. نو ګرانو زده کوونکو د تاسو بیا هم کورنۍ دنده دغه کوم مثالونه چې موږ کار کړل بیا هم د ځان سره تمرین کړئ او د خپل همزولو ته د خپلو صنفیانو سره یې کار کړئ، د خپل کورنۍ ته یې ور زده کړئ. انشاءالله چې تاسو به هم ډېر ښه ښوونکي وئ د خپل د کوچني ورونو دپاره، خویندو دپاره او هم د خپلو ملګرو دپاره. ګرانو زده کوونکو تر بیا هم بل درس پورې مو په پاک الله سپارم. هیله ده چې روغ جوړ او سلامت په خپلو کورونو کې اوسئ او خدای په امان. ښه ورځ.